السلام علیکم یو ځل بیا ښه راغلاست کریټیو میکس سټډیو ته. زموږ نننی ټاپک پیج جوړول مخکې د ډیزاین جوړولو څخه دي. نو نیو فایل باندې به کلیک وکړئ. دا باید هر یو ډیزاین خپل هایټ ویټ لري، بیل بیل ډیفرنټ یو شی نه، مطلب لکه ویزیټینګ کارت صحیح هغه 3.5 لري، دا 3.52 بیا په بینري زر لري زر او دا باید تاسو پکسلز کې کړئ او دم پکسل انچ کې او ریزولوشن کې تاسو څه پرنټ کوئ، مطلب دا ویزیټینګ کارت خو موږ پرنټ کوو نو دې ته باید موږ 300 ریزولوشن کړو ځکه دا د پرنټ کوالټي ښه کوي. دا پرنټ دپاره دا 300 ریزولوشن او CMYK کلر که ته دغه پرنټ کوې ویزیټینګ کارت او هغې کې 72 ریزولوشن او RGB کلر کې نو دا به ډېر ګډوډ خراب راشي، او که ته ورسره پرنټ کوې 300 او CMYK کلر کې نو دا هغې کوالټي به چې پرنټ شي هغه به بیا ډېر ښه. او که تاسو بیا ډیزاینونه جوړوئ او په سوشل میډیا اپس اپلوډ کوئ، مثال په طور واتساپ، انسټاګرام، یوټیوب، ټیک ټاک او نور، نو هغې ته باید تاسو 72 کېږدئ او RGB کلر ځکه دا بیا د هغې کې دغه کوالټي ښه کوي سوشل میډیا کې دا خپل ډیزاین. او که تاسو بیا د کې CMYK او 300 ریزولوشن کې نو هغې کې به بیا د هغې کوالټي خراب وي او دا بیا دغه کوالټي هغه ډیزاین خلک چې هماغې ډیزاین مطلب دا نور ښه کوي، نور هم ډیزاین ښه کوي. که شپه 22 کې نور به هم ښه وي، که 14 کې لږ نور به هم ښه وي، که 8 کې هغه به هم ښه وي. او که تاسو کوم یو کلر غواړئ، سپین د پیج رنګ سپین غواړئ، بلیک بیکګراوند کلر، ټرانسپیرنټ کسټم، که تاسو خپل کوم رنګ خوښي دلته ویلی شئ، دې باندې کلیک وکړئ. دا کوم یو کلر غواړئ هغې باندې کلیک وکړئ. که زما سپین غوره کړو د کریټ باندې کلیک وکړئ، دا موږ سره پیج راغله. او دې نه بعد بله لار دا ده چې بل پیج جوړ کړې، دا نیو فایل ته ویلی شئ، نیو باندې کلیک وکړه، دا دې بېرته هماغه کوم ډیزاین مطابق هماغه هایټ ویټ یې ده، که پرنټ کوې نو 300 او CMYK کلر سیټ کړه، او که نه پرنټ کوې سوشل میډیا باندې اپلوډ کوې نو ته باید 72 او RGB کلر کې نو صحیح شو. دا وګورئ بل پیج راغلی. او دې نه بعد بیا که تاسو وګورئ دلته شارټکټ هم لیکلی دی، دا وګورئ کنټرول N، زه کنټرول N وایم، دا راغلی موږ سره. او دلته زموږ درس پای ته رسېږي او فالو کول هم هېر نه شي. مننه.